KYC پروسه څه ته وایي؟ KYC د نو یور کسټمر لنډیز دی، یعنی خپل پیرودونکي وپېژنئ. د KYC پروسه ستاسو په ورځني ژوند کې د سوداګرۍ پلیټفارمونو، بانکي حسابونو او ډېرې نورو شیانو باندې پلي کیږي. نو دا یوازې ستاسو د پیرودونکي پیژندلو لپاره لنډیز دی. کله چې تاسو وغواړئ لاړ شئ او د بانکي حساب خلاص کړئ، نو بانک باید KYC پروسه ترسره کړي، په دې معنی چې دوی باید ستاسو شناخت تایید کړي. پای نیټورک د خپلو پیرودونکو KYC پروسه څنګه کوي؟ د بعضو معلوماتو له مخې چې موږ راټول کړي دي، پای نیټورک پخپله د خپلو پیرودونکو KYC پروسه نه کوي، مګر دوی دا مهال د UT په نوم د دریمې ډلې اپلیکیشن باندې KYC پروسه اجرا کوي، ترڅو د خپلو پیرودونکو شناخت تایید کړي. نو د پای نیټورک پر ځای نوموړی اپلیکیشن UT تاسو څخه غوښتنه کوي چې دوی ته خپل پاسپورټ یا تذکره ولیږئ. ولې پای نیټورک د خپلو پیرودونکو KYC پروسه ترسره کوي؟ پای نیټورک د خپلو پیرودونکو KYC پروسه ځکه ترسره کوي ترڅو د جعلي اکاونټونو مخنیوی وکړي او د انسانانو شناخت په سمه توګه ترسره کړي، او په دې باوري شي چې نوموړی اکاونټ د یو بوټ اکاونټ نه دی، بلکې د یو انسان اکاونټ دی. بعضو خلکو د خپلو اکاونټ پای راټولولو سرحد لپاره ډېرې اکاونټونه جوړ کړي دي او خپل اکاونټ سره تړلي دي. د دغې ډول کړنې د مخنیوي لپاره پای نیټورک په خپلو پیرودونکو باندې KYC پروسه ترسره کوي ترڅو یو اکاونټ یو نفر لپاره مشخص کړي. اوس باید موږ څه وکړو چې د پای نیټورک KYC پروسه ترسره کړو؟ که چیرې تاسو نشئ کولی چې UT اپلیکیشن په واسطه KYC پروسه ترسره کړئ، نو تاسو یوازې انتظار وکړئ ترڅو پای نیټورک یوه بله اسانه لار را پیدا کړي ترڅو د خپلو پیرودونکو KYC پروسه ترسره کړي. له زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل افغان ټیک پلس درسره سبسکرایب کړئ. مننه.